بې رحمه ګاونډی. زما زړه نه غواړي چې دا ووایم چې داسې ظلم کوي، زما زړه نه ودرېږي. کم ظلم چې دوی وکړی دی چې دا ته نسي ظلم کړي، به اسرائیل هم نسي د فلسطین سره دې کړه، که موږ سره افغانان سره نن سبا روان دي. دې خوا د ما استقبال هم کړی دی وروره، کوي به هم وروره، ډېرون هم کړی دی، او د طالبان حکومت ته زنده آباد زنده آباد او زنده آباد. موږ سره خو یې ډېر غټ زیاتی وکړو، لږ نه زښته ډېر تر حده زیاته. پولیس رانه تاو سو، موږ یې دومره پرې نه ښودو، موږ نه کټونه پاتې سول، لرګي پاتې سول، موټرسایکل رانه پاتې سولې. نن دلته چاپه لوېږي په دې کوڅه کې، داسې چاپه نن د شپې ولوېده، سبا ته بیا د بلې مقصد علاقې لمبر سي. ډېر ظلم وکړي، ډېر زیاتی وکړي، بیخي ولاکه هغه امریکایانو د افغانستان ظلم کړی لکه چې دوی کوو. لستم شیخ الوطن ته د زړه سره مماز کډوالي د زرګونو کورنیو د بربادۍ او بدبختۍ پیل. دا د یو ملت د بېکوره شویو کډوالو کیسه ده، د هغو خلکو کیسه چې له کلونو راهیسې بېکوره، بېوطنه او د ناهیلۍ په هجوم کې د پردي دیار پر ځمکه د ژوند شپې ورځې سبا کولې، او نن بېرحمه ګاونډی د خپل ولس ذهنیت اړولو په پار پر افغان کډوالو د ناامنیو جوړولو تور لګوي. راځئ واورو د مهاجرو کیسې، راځئ ووینو د هغو زړونو چغې او خاموشه څاندې چې د بیان لپاره یې ژبه او د لیکلو لپاره یې لفظونه عاجز دي. ویرې دښتې آبادي زرغونې کړه، پرې وکاره دیولونه انجینره مهاجره. لستم شیخ الوطن ته د زړه سره مهاجر لاس شوی دی. په تیرو نږدې 15 لسیزو کې افغان ملت د جګړو او بدبختیو له کبله کډوالۍ ته اړ شو، چې یو شمېر یې پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو ته وکوچېدل. خو دوی چې هلته د ژوند او هوساینې لپاره کوم خوبونه لیدلي وو، هغه یوازې خوبونه پاتې شول، او کلونه کلونه په زجر، کړاو، توهین او بدبختۍ کې تیر کړل. مسافره مهاجره لستم شیخ الوطن. له هېڅ تیاري پرته په خالي لاسونو د وطن پر لور. دوی فکر کاوه چې هلته ژوند دی، خو هلته ژوند نه و، هلته انتظار و، مایوسي وه، توهین و، او داسې بې سرنوشتي وه چې د بشردوستۍ او انساني کرامت د رحم او خواخوږۍ ټولې پولې نړولې وې. کور باندې چاپېوال کېدلې چې کم کسان به وو، زنانه به وې، ماشومان به وو، نو هغې ته مطلب بوتلل، هلته ځایونه ورته جوړ کړي وو ځان له یو سیټ ته، هلته به هغې 2 ورځې 3 ورځې بس 2-3 ورځې پس به یې ډیپورټ کول. محفوظ به یې همیش له هر خاطر. داسې ډول راته ښکاري چې تلي وو، ټول عمر هم لکه ضایع چې تېر کړی. اورې هلته چې لاړو، دونه عمر هم تېر کړ چې څه هم وګټل، هغه هم پاتې شولو، همداسې خالي لاس رالو. زما زړه نه غواړي چې دا ووایم چې داسې ظلم کوي، زما زړه نه ودرېږي. کم ظلم چې دوی وکړی دی چې دا ته نسي ظلم کړي، به اسرائیل هم نسي د فلسطین سره دې کړه، که موږ سره افغانان سره نن سبا روان دي. بچې مو بې سواده شو، موږ بې سواده شو، د کورونو نه مې زما کور پاتې دی،
پلاټ وي هغه مې پاتې دی زندګي مې پاتې ده پوه شوې که نه داسې دوه لاسونه پکښې راوتلي وو هر څه زموږ جواد په هغې ولتاج المرء مهاجر دستون شیخ الوطن ته د زړه په کورونو چاپې په واټونو کې د مهاجرو رابړول او ټکول د مالونو او وسایلو لوټل دا هغه ظلم او بربریت دی چې نړۍ یې هره ورځ تماشې ته ناسته ده. مهاجر دستون شیخ الوطن ته د زړه سره ممایز ماښام مونځ چې موږ وکړو ډوډۍ ته کېناستلو پولیس رانه تاو سو موږ یې دومره پرې نه ښودو موږ نه کټونه پاتې شول لرګي پاتې شول موټرسایکل یې رانه پاتې شولې پیسې مې منډلې وې دومره هغه وخت یې رانه کړې چې پیسې مې راویستلې وای 2-3 لکه روپۍ وې ملته رانه پاتې شولې اوس هم هغه ځای کې دي نو هلته چاته معلومې نه دي چې ورته پلان یې دا راواخله دستون شیخ الوطن ته د زړه سره نن دلته چاپه لویږي په دې کوڅه کې دا چې چاپه نن د شپې ولوېده سبا ته بیا د بلې مقصد علاقې لمبر شي دا په دې طریقه نو د هغې په کومه ورځ د شپې 11 بجې زه د هغې نه راوتی یم نو د هغې نه یا په دغه شپه ذاتي د مونږ لمبه راته نو مونږ په 15 که 20 دقیقو کې 21 کسان وو چې مونږ د موټر ډک او ترې راووتو نور ګودامونه موټر هر څه هملته پرېښي دي په ځای بند د پولیسو لخوا د مهاجرو نیول وهل او ټکول له جیبونو یې پیسې لوټل په بندخونو کې اچول او شکنجه کول او بیا د لکونو پیسو په بدل کې خوشي کول دا ټول د پاکستانی پولیسو د ظالمانه کړنو او ربړونو تصویر په ډاګه کوي. ډېر ظلم وکړې ډېر زیاتی وکړې بیخي ولاکه هغه امریکایانو د افغانستان ظلم کړی لکه چې دوی کوو زښته زیات ظلم یې شروع کړی وروره وبې نیولې د ګلۍ ته بیا خواته کړې پولیسان په سکوټرو ته کړي 10,000 شل 15,000 بېرته به یې خوځې کړې او بیا به رالې کور ته ماښام ته به یې بیا ونیولې کور ته باندې در وښودل پیسې به یې درنه اخیستلې هغه به یې کوو زیاتی یې کوو ظلم یې کوو بیا ما خپله خصوصا اوس دغه ده تقریبا یو مې سوزکۍ 6 لک روپۍ سوزکۍ په 1 لک روپۍ رانه غوښتل لوډر مې 4 لکه 4 نیمې اخیستې وغیره 22,000 80,000 په 1,000 غوښتل رانه هغه مې همداسې ګودام یې تقریبا د 15-14 لکه روپۍ مال پکې پروت و لنډه کباړ هغه همداسې پاتې سو پرېم ګودام چې ډک سوزکي موزکي لوډر ټول هملته ولاړ دي ډک ولاړ دي دل هر شهر هاجر لستون شیخ الوطن ته د زړه سره مهاجر لستون شیخ الوطن موږ سره خو یې ډېر غټ زیاتی وکړو لږ نه زښته ډېره تر حده زیاته تاسې باور وکړئ که اوس درته ووایم دومره زیاتی موږ سره سوی ده چې ډېر له غټ له حده موږ سره زیاتی وسو او موږ یې په داسې جبري توګه او په داسې ټوټل په 2 ساعته کې زه د راوتلی یم چې 1,000 روپۍ ګاډی و هغه ما په 50,000 نیولی ده تر پېښوره داسې حالاتو کې زه راوتلی یم او صرف دومره مې کړي دي چې صرف هغه جامې او هغه یو بستره مې د ځان سره راړولې ده او نور مې هر څه همداسې پرېښي وو دلته خو پولیسانو ډېر تنګول راغیستي ول په عذابولو چاپې ماپې بیا وهلې زه یې خپله نیولی وم لکه 15-10 روپۍ مې ورکړي دي نو بیا یې راخوشي کړی یم هغه هم د یو وکیل په ضمانت باندې د 3 ورځو په ضمانت د مهاجرت د ټولو نړیوالو نورمونو قوانینو او اصولو خلاف افغان مهاجر له پاکستان څخه په ډېرې بېرحمۍ ویستل کیږي چې دا یو غیر اخلاقی او غیر انسانی عمل دی. در مطابقت به قوانین بین الملل که همه خود متحد به قوانین میدانند و کنوانسیون 1951 یکی از کنوانسیون های یا یک فیصله کلی ملل متحد بود که به پای از او تمام کشورها امضا کردند ولی متاسفانه کشور پاکستان به این متحد نبوده زندانی کردن شکنجه کردن اخراج بی نهایت ظالمانه این توجیه پذیر نیست نه از لحاظ شریعت این مورد تایید قرار گرفته میتونه و نه هم از لحاظ قوانین مختلف
پاکستان چې موږ مهاجرین ارشړي دي او میکانیزم د لارې نه باید اروشړي نو په داسې شکل چې د کوم شکل سره ارشړل شروع شوي دي نو دا نه د انساني اخلاقیت تقاضا ده نه د اسلامي د عنعناتو تقاضا ده نه د ګاونډیتوبو د عنعناتو دا تقاضا ده چې په دې کومې طریقې طرز العمل سره د مهاجرین ارشړي. د راستنو شویو هیوادوالو پر شونډو د خوښۍ موسکا غوړېدلې د هیوادنۍ مینې ژوندی احساس یې په ولولو دی او د اسلامي امارت له همکارۍ هرکلي او له ټولو وړاندې شویو خدماتو څخه د خوښۍ او خوشحالۍ اظهار کوي. ډېر شکر دی وروره، ډېر شکر دی. دا خاوره نه ده، دې خاورې ما استقبال هم کړی دی وروره، او کوي به هم وروره، ډېرون هم کړی دی، او د طالبان حکومت ته زنده باد زنده باد او زنده باد. کله کې داسې ورځ ما هلته نه وه لیدلې، د دې ورځ زه په انتظار یم چې داسې زه ورځ وګورم. روټۍ دلته وخوړل؟ ډېره ښایسته روټۍ سره د فامیلې 10 کسه یم، ډېر ښایسته او بلکل دا اوس یې بیا هم راکړې ده دلته په لاره کې به یې وخورئ. د فرضي کرښې نه چې دی دې خوا روړي خوراک ده، څښاک ده او نقدي مرسته ده، انتقال د خپلو ولایاتو اصلیو ته. سره میاشتې ده فی الحال 300 فامیله کمپ موږ لرو، 300 خیمې موږ درولې دي. د هغې په څنګ کې موږ 2 کلینیکونه لرو چې یو دلته په عمري کیمپ کې داخل کې دی، الحمدلله ښه مجهز دی. په هغې کې موږ قابله لرو، هغې کې موږ سوی تغذي لرو، رواني مشاور لرو، فیډي لرو او الحمدلله ښه دوا ورکو. او د دې په څنګ کې موږ هره ورځ 1.5 زره کورنیو ته ګرمه غذا یا تیاره پخه ډوډۍ ورکو. راستانه شوي کډوال وایي دوی د کار کولو توان او وړتیا لري، نو له اسلامي امارت او افغان سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. حکومت نه دغه اپیل دی چې هغه خلکو خو وځبولو. دلته چې دا کم سرمایه‌داره خلک دي، چا فیکټرۍ دي، چا کارخانې دي، دیو باید دا کم خلک چې راغلي څوک ځان څه په کارونو ولګوي. د اسلامي امارت نه هم دا ډېره غوښتنه دغه ده چې د پاکستان راغلي مهاجرین چې کوم دي د کار زمینه د ورته برابره کړي. حکومت نه دا غوښتنه ده چې د کار زمینه موږ ته برابره کړي، چې دلته ځمکه کور یو شی هم نشته، داسې خاص کار روزګار هم نه ده برابره او نه داسې خاص پیسې شته. موږ سره هر څه موږ نه ضبط کړي دي عمل ته. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مسؤلین وایي په راستنو شویو کډوالو کې ډیری په دیني، عصري او حرفه‌ایي زده کړو سمبال دي او دوی هڅه کوي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ورته د کار زمینه مساعده کړي. تورخام، سپین بولدک، انګور اډه دا مهاجرین چې راځي سیستم هم ته جوړ کړی دی چې دغه کې راځي موږ دا ګورو چې دې کې د شپږم سن نه نیولې تر ډاکټرا پورې څومره تعلیم یافته خلک دي، دا مکمل هغه موږ راجستر کوو او هغه سیستم ته خېږي. د دې لپاره موږ غواړو چې په مختلفو بخشونو کې د دې لپاره کار پیدا وشي. د زړه سره مهاجر لستون شیخ الوطن. وزارت امور مهاجرین همو قشر تحصیل کرده ای را که ما داریم و همو کادرهای کارگر و کسایی که از تجارب بسیار بالای فنی و تکنیکی برخوردار هستند و در کشورهای خارج زندگی میکنند، با اونا اینا در تماس میشن، بر اونا عودتشون فراهم میکند و اینا را در هر مسلکی که اونا مهارت خود داشته باشند اونا را در این ارگانات جذب میکنند. راستنو شویو کډوالو ته د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې د دوی په ولایتونو کې په جوړو شویو ښارګوټو کې یوه نمره ځمکه ورکول کیږي. نه څوک پیژنو، حقیقت وکړه په ټول افغانستان کې زه یوه ځمکه نه لرم
او همغسې موږ سره حکومت یو څه همکاري هغه وکړي. هغه مهاجرین چې 15 نفره وي الکتد ای ته 15 نفره ثبت شوي وي 15 بسپې ورکوي چې د 15 نه پورته وي 10 نفره وي بیا 10 بسپې ورکوي که د 10 نه پورته وي بیا 15 بسپې ځمکه ورکوي. دغه ځمکې چې ورکولی کېږي دا د یو میکانیزم مطابق ورکولی کېږي. دا مهاجر به مقصد اول ځان ثبت کوي په فرضي نقطو کې د ثبت او تثبیت کمیټې ثبت کړی وي او که د اجباري حالت نه مخکې روغلی مثلا د 1400 کول نردېلې روغلی وي عام موږ په دې پروسه کې داخل کړي دي نو هغې ته به هم دا نمرې ورکولی شي. هغه راستانه شوي افغان صنعتکاران او سوداګر چې غواړي په هیواد کې پانګونه وکړي د امیر المؤمنین حفظه الله د جوړې شوې کمیټې په همکارۍ دوی ته د 15 کلونو لپاره له مالیې پرته ځمکه هم ورکول کیږي. این کمیته ما همون مهاجرین صنعتکارایی که در کشورهای بیرون شرکت دارن، کارخانه دارن، کاروبار دارن و امی کارای اونا را تنظیم میکنه. بر اونا تمام مافیات گمرکی داده میشه، برشان وسایتی که و ماشینالاتی که دارن به اونا از مافیات برخوردار میشن و میتونن که در پارکای سنتی امو کارخانه و شرکت های خود فعال بکنن. یو څوک که وغواړي چې بزګري وکړي د بزګرۍ لپاره دوی ته ځمکه په د دهقانۍ لپاره یې پکې ورکوي د 15 کالو لپاره یې پرې ورکوي د 15 کالو نه وروسته یې بیا په 50% تخفیف سره ورکوي. راستانه شوي کډوال وایي چې په تیرو 4 لسیزو کې پاکستان د دوی پر سر له نړیوالو دومره مرستې اخیستي چې پر مټ یې پاکستان آباد کړی دی خو اوس یې په ډیر جبر او ظلم شړي. دوی له نورو کډوالو هم هیله کوي چې خپلې خاورې ته راشي او پاکستان هیڅکله د دوی نه خپلیږي. موټروی د افغان په وینه جوړ شوی دی، ایټم یې د افغان په وینه جوړ شوی دی. دی به یو سرپوښ یو ټوپک ورته وایي چې څنګه یو پرته هغه به یې ګرځوو. کلاشینکوف د افغانانو په وینو په دغه پیدا شوي دي. نو به تا ته څه ووایم ایټم یې د افغان وینه جوړ شوې ده. دا افغانان یې داسې وکړي اوس د خپل ملک ته دې بیدار شي. ملا دې وتړي وروره امنیت یې پکې شکر دی حکومت دی ډېر ښایسته حکومت دی زمونږ دې نه بل حکومت بل نشته دی. دا موږ غوښته الله راکړی دی. خپل وطن هم د خپل وطن خدمت ونه کړو د پردي وطن هم کوو دا 3 کاله مو کیس پیدا یې راته ونه کړه. اخر یې دغه سزا سوله چې رابې شړلو ظلم زیاته یې راباندې کوو. ما دا پیغام ده چې یوې ورځې نه د بلې ورځې ته نه ګوري. دغه بې عزتي به سبا د دوی وي لکه دا موږ باندې چې وسوله. بس هغه ته دغه وایم چې ورور راسې مو خپل کېږي نه د همالته وطن چې کوم دی پاکستان زمونږ که کوم وخت هم تېر کړی ښه وخت هم تېر کړی دی په هغې شکر وباسئ. نو دغه دی چې خپل وطن ته راشئ خپل وطن خپل وي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مسؤلین وایي پاکستان د کډوالۍ د ټولو اصولو او قوانینو خلاف افغانان په ډیر ظلم او بېرحمۍ له هېواده شړي چې په دې تړاو ډیر ځله ورسره خبرې شوي خو تر اوسه کوم مثبت پل یې نه دی پورته کړی. موږ د پاکستان هیواد سره موږ وخت په وخت باندې ناستې لرو. هلته زموږ اتشې موجودې دي. د مهاجرینو په حق چې هره موضوع پیدا کیږي هغه موږ وخت په وخت باندې د دوی سره شریکه کړې ده. دلته هم د دوی د سفیر سره ناستې کړي دي بلکې د دې ځای نه چې کوم د نړیوالو مؤسساتو یا د اروپایي ټولنې استازي هغوی غوښتل چې پاکستان ته سفر وکړي. دلته یې موږ سره ناستې کړي. موږ خپل پیغام ورکړی دی چې د پاکستاني چارواکو سره شریک کړي. وخت په وخت باندې د دوی سره ناستې کړي دي. البته زموږ غوښتنه د دوی نه همدا وه چې مهاجرین دوی باید نور هیواد ته راشي. موږ د دې سره موافق یو خو باید د اصولو د مخې راشي او د دې لپاره باید یو ګډ میکانیزم جوړ شي چې دغه مهاجرین په باعزته توګه باندې او د یو طریقې کار سره دوی خپل هیواد ته راستانه شي. البته پاکستان په دې برخه کې په دې وروستیو کې البته مثبت غبرګون نه دی ښودلی. تر اوسه پورې هغه خپل یو طرفه پرېکړه چې کړې ده په هغې باندې اقدام کړی او هغه جریان لري.
طوری که شما در جریان هستین در مطابقت به قوانین بین المللی مهاجرت و در مطابقت به کنوانسیون 1951 و به این ترتیب در مطابقت به اعلامیه حقوق بشر، در مطابقت به شورای مهاجرتی که از طرف سازمان ملل متحد او میزبانی می شده، همچون عملکردها یا اقداماتی که از جانب بعضی کشورها به خصوص از جانب کشور همجوار ما صورت میگیره مبنی بر اخراج مهاجرین کاملا خلاف اصول و خلاف قوانین است و همواره ملت افغانستان و دولت افغانستان خواهانی بوده که از مهاجرین باید استفاده صورت نگیره و فرصت بگذاره کشورهای میزبان تا اینکه برگشت مهاجرین افغان به شکل داوطلبانه تدریجی و با عزت صورت بگیره. افغان چارواکي د پاکستانی هغه ادعاوې ردوي چې ګواکې افغان کډوال د دغه هیواد په ناامنیو کې لاس لري، ځکه په یاد هیواد کې د امنیتي ستونزو ترڅنګ اقتصادي او سیاسي وضعیت ورځ تر بلې د زوال په حال کې دی. دوی ځکه د کډوالو د ایستلو موضوع رامنځته کړه چې د خپل ولس ذهنیت په دې بوخت وساتي. د مهاجرینو په اړه باندې عامه دوی دا خبره کوي چې دوی په هلته په ناامنیو کې لاس لري، خو دا خبره ځکه نامعقوله ده چې هلته تقریبا د 40 کارو نه زیات افغانانو ژوند کړی او ټولو ته معلومه ده د ځینو شنونکو له انده چې اوس مهال په پاکستان کې اقتصادي حالت هم ښه نه دی، هلته امنیتي حالت هم ښه نه دی، سیاسي ننګونې هم ډېرې دي. نو پاکستان د دې لپاره چې د خپل ولسونو د خپل ملت ذهنیت بل طرف ته واړي، نو د مهاجرینو موضوع ډیره راپورته کوي چې خلک په دې باندې مصروف وساتي. غریبانه او مسافرانه ژوند تیروي، نو دا که اوسو څوک په افغانیانو باندې دا داغ لګوي چې په سیاسي مسایلو کې یا په امنیتي مسایلو کې، نو دې کې موږ بالکل په دې خبرو باندې بالکل قناعت نه لرو. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مسؤلین پر پاکستانی چارواکو غږ کوي چې ژر تر ژره باید د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ ودروي. له اسلامي امارت سره د کډوالو بیرته راستنولو په برخه کې د ګډې همکارۍ په میکانیزم کار وکړي. پاکستان هیواد مو غوښتنه دا ده چې دغه اوس چې دوی کوم ناوړه چلند روان کړی دی او افغانان په ډېر بې سرنوشته توګه باندې نیول کېږي او په اجباري ډول باندې دوی راستنول کېږي، نو دا د په سملاسي توګه باندې بند کړي او د افغانستان اسلامي امارت سره باید په ګډه باندې یو میکانیزم جوړ کړي او د نړیوالو سره نړیوال هم په دې کې داخل دي، ځکه د هغوی مسؤلیت جوړیږي چې باید نړیوال اصول نقض نشي. په دې برخه کې هغوی هم باید مسؤلیت ادا کړي او په ګډه باندې یو میکانیزم جوړ شي، د هغه میکانیزم له مخې افغانان خپل هیواد ته راستانه شي. دا کډوال نه یوازې هغه څوک دي چې کډه یې کړې، کډوال هغه څوک دي چې د امن خوبونه یې وژل شوي دي. راځئ د دوی غږ شو، راځئ له دوی سره ودرېږو، ځکه دوی یوازې کډوال نه دي، دوی مونږ یو او مونږ دو. افغان کډوال د پتمنې خاورې او بډایه تاریخ د مظلومیت دردناکه کیسه. لستون شیخ الوطن ته د زړه سره مهاجره، لستون شیخ الوطن ته د زړه سره مهاجره.